ها دا غینه بعد حدیث راوړی دی دام د عائشه رضی الله عنها روایت دی وی چې كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري رسول الله صلى الله عليه وسلم بزما په غیږ کې سر یې فيقرأ القرآن قرآن بالوستو وأنا حائض او زه به د حیض په حالات کې صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی د حدیث نه ډېرې مسلې راوتې خو بنیادي مسله څه ده یعنی د حیض زنانه په غیږ کې سر یخودی شي سر یخوده پرېږده دلته څه کوي قرآن تلاوت کوي زنانه داسې نه ده چې دا بیماره شو چې بس دې نه ځان لرې ساته او دا ګندګي پورې نښتې نه رسول الله وسلم به د هغې په غېږ کې سر یې قرآن تلاوت به کوي یو خو دې دغه مسله راوته بله د ښځې او د خاوند ژوندي سي منګه یعنی صفا خبرې به کوم خفه کېږئ به نه موږ پښتانه یا خو د حد نه وړو او یا را کوزي وکمیږو که ورته ته ووایې چې د ښځې سره به مینه محبت کوي دومره مینه محبت شروع کړي چې شرمونه جوړ کړي که ورته وایې چې نه ګوره سړی ګزاره کوي لږه نو بس بیا ورته د انسان په نظر نه ګوري منځ کې به اوسي بعض ځایونه داسې بعض وخت داسې چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي نو بعض ځایونو کې سړی ځان ساتي دروند سړی او هوښیار سړی څوک یې ته مناسب ځي کې مناسب خبره او مناسب کار کوي اوس یو سړی زه په ښځه مین یم پلار غریب بهر ناست دی کور کې دا پلانې راځه راځه کمرې بیا بې شرمي ده او بیا راشي وایي یاره دا مشران چې دي یو دوم سختي مشران هېڅ سختي نه جوړ کړې او تا کې حیا نشته مشر ناست دی ته دا قیسه کې نو دا اوس اسلام تا ته سختي نه اسلام خو تا اجازه درکړې خو اسلام تا ته آداب هم ښوري چې باادبه انسان جوړ شه دا پلار ستا ناست دی مور ده مشران دي کشران دي دا خو پلار دی دا خو مور ده ځکه زمونږ والد صاحب د الله وبخي الله یې دغه قبر د جنت باغچه کې ابه ما ته دا قیسې کولې د مشرانو دا چې زمونږ ځواني به څنګه وه او ما له به ډېره مزه راکوله اوس هم ماله یعنې زه درته دا د زړه خبره وکړم د سپین ږیرو سره ناسته ما له انتهایي مزه راکوي چې زه واورم د دوی نه چې دوی حالات څنګه وو ځکه چې ښکلی وخت تېر کړی د حیا او د عزت نو هغه به یو خبره ما ته دا کوله چې موږ به د پلار په مخ کې او د مور په مخ کې ویښته نه منګزول ځکه چې یعنې موږ به دا وي چې اوس به دی وایي چې دی دومره شو چې زما په مخ کې سونډی اړی راړی څه قدرمن خلک وو او اوس د پلار په مخ کې کنځلې او بدې ردې او پلار غریب ځان له ناستې دی په موبایل کې ګوتې وایي هغه غریب ستړی شي پاسې خپلې کمرې ته لاړ ځکه چې د خبرو څوک نشته او ټول فیسبوک دی ټیک ټاک دی ویډیو ده اډیو ده او سندري دی او فحاشي ده او غریب دغه شان ناست دی او د پلار په مخ کې سونډې اړول دا خو بس عامه خبره جوړه شي کوم سټایلونه چې کوي او کومې قیسې چې کوي نو داسې ښه خبره نه ده که نه ښه خبره ښه خبره نه ده مشرانو مخ کې بعض کارونه بعض خبرې سړی نه کوي د هغوی د خیال ساتلو دپاره د هغوی ادب دی د هغوی احترام دی نو موږ یا سم واوړو یو کار کې او یا بلکل را پرېوځو که ورته وایي چې د دې ښځې حق شتي او په دې دې پوه وکړو یو دومره حق وله ورکوي چې هغه مور پلار پاتې کړي که ورته وایي چې د مور پلار دې حق دی چې د هغوی طرف ته دومره توجه ورکوي چې ښځه پاتې کړي نه د هر سړي خپل حق دی او د هر ځي خپل کار دی او خپله خبره ده نو الحمدلله زمونږ دین کې د مینې محبت مجال شي اوس دا وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم د عایشې په غېږه کې سر ایښودی نو زمونږ دا دین داسې نه چې دا د وحشت دین دی او دې کې څه نشته نه الحمدلله خو چې چا ته معلوم وي چې چا دین زده کړی که نه او زه دا دعوت ورکوم د دې ځای نه ټولو هغه نارینهو ته او زنانو ته چې د هغوی ودونه شوي دي چې ژوند د مینې محبت تېروي
بعض خلک روټیني ژوند تېروي. روټیني څه مطلب دی؟ یعنی بس دا د ښځه او د خاوند او د مرګه پورې به دوی یو ځای اوسېږي بس. نه، دا روټیني مه تېروه. دا ستا ملګري دی، ته د هغې ملګری، دا به د مینې محبت ژوند تېروي. او بله دا ورسره یاده که، دا به راته ډېر مشکلات اسان کړي که زما دې خبر باندې عمل وکړو. او د رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي، حدیثونه دا واضح دی چې څه ته د دې ښځې دپاره کوې که نه، الله پې تعالی اجر درکوي. دې له ته رزق ګټې، هسپتال ته یې بوځې، خیال یې ساتي، الله تعالی اجر درکوي. او هغه چې ستا څه خدمت او څه قدر کوي، الله والا اجر ورکوي. که چېرته د دې دواړو په زړه کې دی، نو څومره ښایسته ژوند به تېرېږي. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره څوک دی